سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج الدین شینواری یم، یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله په مکمل شکل سره تاسو ته سپاټ ټریډینګ در تشریح کړم. اکثریت ملګري ماته دا میسیجونه کوي چې په سپاټ برخه کې څنګه مونږ کولی شو یو کوین واخلو یو کوین خرڅ کړو، یا اکثریت ملګري دا پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو مونږ په باینانس کې یو کوین واخلو یو کوین خرڅ کړو. نو په دغه ویډیو کې به انشاءالله مکمل طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو یو کوین واخلو، څنګه کولی شو هماغه کوین خرڅ کړو، هغه کوین مونږ سره کوم ځای کې ښکاري، او کله چې په سپاټ کې مونږ ټریډ وکړو نو څنګه کولی شو مونږ خپله ګټه معلوم کړو. دغه ټولې پوښتنې چې انشاءالله په دغه ویډیو کې به ستاسې دغه پوښتنې حل شي. او همدارنګه د فیوچر ټریډ په اړه ما یو مخکې ویډیو اپلوډ کړ چې دغه تاسې لیدی شئ، تقریبا 15 دقیقې ویډیو د مکمل شکل سره مې د فیوچر ټریډ هغه کوم ډیشبورډ چې دی هغه ډېر شیان مې انشاءالله په فیوچر برخه کې تشریح کړي. تاسې دغه ویډیو د فیوچر برخې کتلی شئ. او هغه ملګري چې نوي دي، نوي راغلي باینانس ته، او هغوی غواړي چې په سپاټ کې ټریډ وکړه او په سپاټ کې یو کوین واخلي یو خرڅ کړه، یا په ساده اصطلاح سره په باینانس کې یو کوین واخلي یا خرڅ کړه، نو دغه ویډیو انشاءالله مکمل ګورئ، تاسې به ټول په دې باندې پوه شئ. نو زموږ چینل معراج خان سکیلز درسره سبسکرایب کړئ. انشاءالله زه تاسو ته د کریپټو او همدارنګه د انلاین پیسو ګټلو په اړه په دغه یوټیوب چینل کې ښې ویډیوګانې راوړم، او هغه څه تاسو ته در معرفي کوم چې څه صحیح وي او په موږ او تاسې له هغې څخه ګټه واخلو. نو راځو باینانس ته. په باینانس موږ خلاصو. چې کله موږ او تاسې باینانس خلاص کړو، موږ او تاسې ته باینانس په دغه شکل سره راوړي. په دې ځای کې چې کوم کوینونه په بازار کې ډېر زیات مشهور دي هغه دلته ښکاري، یا هغه کوینونه چې مطلب په بازار کې ډېر زیات جګ شوي یعنې لوړ قیمت سره روان وي هغه موږ او تاسې ته دلته ښایي په هوم کې. دلته راځو مارکیټ ته. په مارکیټ کې مطلب موږ او تاسې معلومولی شو چې یو سپاټ برخه ده، یو فیوچر برخه ده. که دلته تاسې راشئ چې یو سپاټ برخه ده، یو فیوچر هغه کوینونه چې په فیوچر کې دي موږ تاسې قیمتونه معلومولی شو، هغه کوینونه چې په سپاټ کې دي نو موږ قیمتونه معلومولی شو. راځو مونږ سپاټ برخې ته. کله چې سپاټ برخې ته راغلو مونږ دلته یو کوین اخلو، نو کولی شئ دلته تاسې یو کوین واخلئ، او په دې ځای کې هر کوین چې تاسې ته څوک وښیي په دې سر کې تاسې کولی شئ په دې ځای کې تاسې یو کوین سرچ کړئ چې هر کوین تاسې مطلب غواړئ سرچ کولی شئ. لکه زه مطلب سرچ کوم ډاټ، نو د ځای کې تاسې کولی شئ ډاټ ورته ولیکئ. هغه ډاټ په نامه کومه کرنسي چې ده هغه به تاسې ته په دغه شکل سره راواخیستل شي. راځو مونږ سپاټ ټریډینګ ته. لومړی به تاسې خپل ویلیټ کې به تاسې سره پیسې، تاسې به ویلیټ ته راشئ. چې کله تاسې ویلیټ ته راغلی سپاټ برخې له به راشئ، سپاټ برخه کې به تاسې پیسې، که چېرته تاسې سره په فنډینګ ویلیټ کې پیسې یا په فیوچر کې نو هغه تاسې کولی شئ له دې ټرانسفر بټن یو ویلیټ څخه بل ویلیټ ته تاسې ولېږئ. نو راځو مونږ سپاټ ټریډ ته. دلته به تاسې راشئ، بیرته هوم ته زه راغلم، دلته مې په ټریډ باندې کلیک وکړو. چې کله مې ټریډ باندې کلیک وکړو دلته مونږ تاسې سره راځي سپاټ ټریډینګ. صحیح شو. سپاټ ټریډینګ مونږ تاسې ته په دغه شکل سره راووښت. دلته موږ تاسو سره کولی شو په دغه ځای کې موږ تاسې دغه سره چې کوم کسان دي دا د دې کرنسي خرڅونکي دي. دا سره چې ځای کې تاسو سره ښکاري نن به دا سره نشانه باندې دا د دغې کرنسۍ خرڅونکي دي، او دغه شنه خط چې دي دی اخیستونکي دي، یعنې خرڅونکي او اخیستونکي په دې کې بی دی او سیل دی. صحیح شو. اخیستونکي او خرڅونکي یعنې چې ته اخلي ته به په بی کې اخلي، او چې ته خرڅوې د کرنسي یا کوین خرڅوې په سیل کې به اخلي. نو راځو په دې ځای کې تاسو کولی شئ یو کوین سرچ کړئ. په دې باندې زه کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړ دغه مارکیټ ماته په دغه شکل سره راووښت. دلته پاس په سرچ کې زه مطلب یو کوین ورته لیکم، لکه زه ورته لیکم SHIB. صحیح شو. دغه کوین دی زه غواړم دا واخلم او بیرته تاسې په مخ کې خرڅ کړم، تر څو تاسې له دې څخه هغه طریقه زده کړئ. زه راځم په دې کرنسي باندې ما کلیک وکړو. چې کله په دې باندې ما کلیک وکړو نو دلته موږ سره یو بی دی بل سیل دی. ګوره بی سیل په بی کې موږ دا کوین اخلو. ما سره $6 دي، زه غواړم د $6 دغه کوین واخلم. ښه راځو دغه کوین قیمت خو دلته موږ تاسې سره ډایرکټ راغی. په دې ځای کې چې کله دې قیمت ته ورسېږي دلته موږ تاسې قیمت هم ورکولی شو. کله دې قیمت ته راورسېږي بیا ماته خرڅ کړئ، کله دې ته جګ شي ماته خرڅ کړئ، کله راټیټ شي ماته خرڅ کړه. خو موږ راځو څه شی کړو په مارکیټ کې چې کوم قیمت یې په همغې مونږ اخلو. صحیح شو. نو دلته بیرته تاسې لیمیټ ته هم په لیمیټ کې کوشش کوئ واخلئ، یا په مارکیټ کې اخلئ، په هره کې تاسې اخلئ. مارکیټ کې چې اخلئ د خپله ځانه تاسې یو ریټ ورکولی شئ چې په دغه ریټ زه غواړم دغه کوین واخلم په دې ځای کې. او که په دې ځای کې بیا تاسې مثال په طور سره لیمیټ مارکیټ انتخابوئ، نو مارکیټ کې چې کوم قیمت په همغه قیمت یې ماته واخیستل شي نو بیا تاسې مارکیټ کې تاسې اخیستلی شئ. یو بل خبره چې ډېره زیاته ضروري ده هغه به انشاءالله د ویډیو په اخره کې تاسې ته وایم. زه راځم دغه کوین په لیمیټ کې اخلم، یعنې ماته دغه کوین 0.0.0.503 کې چې دی دغه کوین زه غواړم واخلم.
دلته تاسو ورته د یو اس ډي ټي اندازه ته څومره پیسو ته غواړئ چې دغه کوین واخلي په دې ځای کې تاسو ورته لیکلی شئ. نو په دې ځای کې زه ورته غواړم چې ما سره 6 یو اس ډي ټي ده، زه غواړم د 6 یو اس ډي ټي دغه کوین واخلم. نو په دې ځای کې تاسو لیدلی شئ چې څومره کوین راځي. زه به راشم دغلته ما 6 یو اس ډي ټي ورته ولیکله، زه به په بای باندې کلیک وکړم. صحیح شو. کله چې په بای باندې ما کلیک وکړو دغه کوین چې دی ماته واخیستل شو. صحیح شو، وامی خیسته. زه به راځم دا کوین قیمت دا کوین به چیرته ګورم چې دا ما اخیسته دی. دلته به راشئ تاسې وایلیټ ته. کله چې وایلیټ ته راغللی دلته به تاسو سره هغه کوین راشي. ګوره دې کې دغه شپ په نامه کوم کوین چې دی دا مونږ واخیست. ګوره دلته تاسو لیدلی شئ په دې کې دا کوم ما سره دوه 6 یو اس ډي ټي وه، خو اوس مې په دغه کوین مې چې واخیسته تاسو یې لیدلی شئ. راځئ بیرته راشئ. ګوره ټریډ ته چې کله راغلی لومړي سر کې چې کله تاسو غواړئ کرنسي واخلئ دلته به تاسو سرچ ته راشئ. چې کله سرچ ته راغلی یو کوین تاسو ته که په خپله اخلئ یا چا درته ښودلي پاس پې سرچ کړئ. چې کله کوین سرچ کړئ کوین باندې به کلیک وکړئ. یو لیمیټ دی. لیمیټ مطلب چې دا کوم قیمت په دې ځای کې لیکل شوی په همدې کې دا لیکل شوی دا زیړه کرښه چې تر تاو شي لیکل شوی چې دی په همدې کې اخلئ، که نه په مارکیټ کې چې کوم قیمت چلیږي په همغه کې اخلئ. نو بیا چې مطلب تاسو په لیمیټ باندې کلیک کړئ لاندې راځي مارکیټ. په دې مارکیټ باندې چې کلیک کړئ مارکیټ چې کوم قیمت یې په همغې درته اخلي. زه مطلب په لیمیټ کې اخلم چې په لیمیټ باندې کلیک کړئ دلته به تاسو ورته ولیکئ د $100 اخلم. په دې ځای کې به ورته ولیکئ چې د هر څو اخلئ، مطلب د 5 اخلم یا د 2 اخلم یا د 3 اخلم چې هر څو اخلئ په بای باندې به کلیک وکړئ او دغه کرنسي به تاسو ته واخلي. لکه څنګه چې دغه کرنسي اوس ما واخیسته او تاسو ولیده. اوس راځم وایلیټ ته. وایلیټ ته راغلم سپاټ برخې ته راغلم. نو سپاټ برخه کې ګوره دغه کوین ما سره دلته معلوم شو. په دې ځای کې 2 ډی پی ان ایل چې لیکل شوی 2 ډی پی ان ایل چې لیکل شوی څه شو 2 ډی پی ان ایل دلته لیکل شوی. دلته تاسو ته ګټه معلومیږي چې مطلب څومره تاسو نن ورځ په ګټه کې یاستئ څومره په تاوان کې یاستئ. دلته به تاسو ته معلومیږي که چېرته تاسو په تاوان کې هلته بیا منفي ورسره لیکي، که چېرته په ګټه کې یاستئ هغه شین نشانه سره لیکل شوي تاسو په ګټه کې یاستئ. اوس موږ بیرته راځو ټریډ ته راغلو. دغه کوین خو ما واخیسته غواړم دا بیرته خرڅ کړم. همدا کوین دی ما واخیست زه غواړم دا بیرته خرڅ کړم. را به شي بیرته ټریډ برخې ته. ځکه ټریډ برخه ده. دې ټریډ برخې ته به راشي. که چېرته تا سره دلته کوم کوین مطلب ما سره دا کوین دی ته به راشي ټریډ برخې ته. ټریډ برخې ته چې راشي دلته به راشي په دې ځای کې به دا کوین سرچ کړي. دا ګوره سپاټ ټریډینګ د برخې له به راشي په ځای کې به دا سرچ کړي. په ځای کې به ورته ولیکئ مطلب SHIB دا به دلته ورته ولیکئ. چې کله دې ولیکئ دغه کوین یې بره سر کې راواخیست. چې کله یې راواخیست ته به راشي ځای کې دلته بیک کې د اخیسته. اوس به راشي سیل ته. سیل برخې ته چې راغلی سیل برخه کې دلته تاسو چې څومره کوین ده چې ته غواړئ دا خرڅ کړئ دلته تاسو ورته لیکلی شئ چې مطلب ما سره د $50 دی زه غواړم $50 والا چې دی خرڅ کړم. یا ته ورته لیکئ چې زه غواړم ټول خرڅ کړم. چې ټول غواړئ خرڅ کړئ دلته فیصدي په شکل راځي. ګوره دې کې فیصدي غوندې. نو په دې فیصدي 100% باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو سره چې څومره کوین هغه به ټول خرڅ. زه راځم ما 100% انتخاب په 100% غواړم ټول خرڅ کړم. دلته بیا په سیل باندې کلیک وکړئ. چې کله په سیل باندې کلیک وکړئ دغه کوین چې دی دلته ګوره آرډر ورته جوړ شو. صحیح شو ارډر جوړ شو. نو دغه کوین به په مکمل شکل سره چې دی زما کوین به ډایرکټ خرڅ شي. چې کله 0.00 ته ورسېد دغه کوین به چې دی زما به بالکل چې دی بالکل خرڅ شي او بیرته به ماته په وایلیټ کې څه جمع شي دلته به ماته یو اس ډي ټي جمع شي. نو په دغه طریقې سره تاسې مکمل طریقه مې درته وښوده د سپاټ ټریډینګ. یو بل خبره چې موږ او تاسې په سپاټ ټریډینګ کې باید موږ او تاسې هغې ته هر وخت پام یو هغه باید زده کړو. دلته چې لیمیټ باندې تاسې کلیک وکړئ په دې ځای کې راځي OCO. دا OCO څه دپاره استعمالیږي؟ OCO هدف څه شی دی؟ کومې ګټې لري چې موږ باید له OCO څخه استفاده وکړو. تاسې به راشئ زما چینل ته. چې کله زما چینل ته راغلی زه په ډسکرپشن کې هم د دې ویډیو لینک تاته واچوم. چې کله چینل ته راغلی دلته په ویډیو برخه باندې به کلیک وکړئ لاندې به راشئ. کله چې تاسې لاندې راغللی نو دلته به ما لیکلي وي چې دلته ما لیکلي دي ګوره په دې ځای کې دا یعنې باینانس سپاټ ټریډینګ OCO ان پښتو. ګوره دغه ویډیو به تاسې وګورئ. د دې ویډیو لینک به تاسو ته ما په ډسکرپشن کې هم اچولی. دا ویډیو به انشاءالله تاسې وګورئ بیا مکمل شکل سره تاسې پوه شئ.